صدا سے حرکت خو در نننې شوی هغه ورته وایي بچی هم زما د دې خاوند دی. هلکه کړ کړ مه کوئ ای چرو کړ کړ مه کوئ. یو راله ټیم کم راکړی شوی دی. زه هغه واقعاتو ته نه ځم ګنې ذهن مې وایي لاړ شه چې هغه مشهوره واقعه د نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفه رحمه الله کله چې وړو لوبې کولې و هغه بال راغی د هغې خوا او څنګې ته هغه هلکان لوبې واله نه راتله. یو هلک پکې ځان نر کوی دا بال به زه راوالم. کله چې دا بال د امام ابو حنیفه امام اعظم د خوا نه ویوړو نو امام صاحب یو خبره وکړه یاره جی د دې به د وجود کې راته د حرامو امیزه ښکاري اثرات پکې راته ښکاري. څه پکې ښکاري؟ زما الفاظ ګورې بل شانې خو دا د امام صاحب الفاظ دي چې اثرات ښکاري. کاکا زما الفاظ خو بیا جارحانه وي. زه خو بیا څه نور څه نو بیا دا محتممین وایي ګورې راویې نه غواړي ګورې هېڅ پتې نه لګي په کوم طرف لاړو. خیال دی که نه محتمم خو نه ته به جوړ شي ته به هم بیا توبه وباسې که چېرته شورا کې زما نوم راغی ته به دوه رکاته صلات توبه کې. نو هغه بال چې کله راغی او خبره یې وکړه په دغه ټایم کې د امام صاحب بهترین شاګرد د وخت چیف جسټس جوړیږي امام ابو یوسف رحمه الله. هغه په تحقیق کې ولګېده ځکه چې وایي د اولیاو نظر ډېر لري. دا د چا په نظر ګوري؟ زنده آباد مولانا صاحب. نو وی لاړو او هغه تورسرې کور ته د هغه هلک کور ته ورسېدو تپوس کوي د هغه خاوند نه وایي زه ستا د بیګم سره په پرده کې ملاقات غواړم ته به نه کښېنې. فردي اهتمام وشو ورته وایي خورئ ستا دا کم بچی چې په دنیا زیږېدلو څه داسې حرکت خو در نننې شوی هغه ورته وایي بچی هم زما د دې خاوند دی په دې کې د بل چا ملاوټ نشته دی دا حلالي بچی دی. خو یو شپه داسې وشو چې زما دا خاوند د روټۍ ډېره تمنا کوله ما وله وړاغ کلي خمیره نه وه ما د ګاونډ نه خمیره راوړې وه خو هغه ګاونډۍ کور نه وه ما ترې تپوس نه و کړی. وایي بیا مې وایي چې سبا به وکړم بل سبا به وکړم. وایي هغه رانه هیر شوي وو تر اوسه پورې مې اجازت نه دی اخیستی پردۍ خمیره مې استعمال کړې وه. د هغې وجې نه که څه اثرات دي امام ابو یوسف رحمه چې معمولي غوندې خمیره چې په هغې وړه خمیره کېږي د هغې دپاره تپوس نه شوی د هغې څومره غلط اثرات راله د هغې څومره بد اثرات راله. څه پوه شوې طالب جانه؟ هلکه کړ کړ مه کوئ ای چرو کړ کړ مه کوئ. یو راله ټایم کم راکړی شوی دی.